بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مه شئ، بیا هم ټول ته ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع مو د پاور پاینټ پروګرام دی، څلورم درس دی. تېره ورځ مو تر فونټ برخه د فونټ ګروپ مو لوستی و، نن د پاراګراف ګروپ وایو. د پاراګراف ګروپ کې اپشنونه ټول مربوطه دي یو پاراګراف د لیکنې دي چې تاسو یو پاراګراف لیکئ، په کوم ډول یې لیکئ او کوم سټایلونه ورکوئ. دې په خاطر زه د یو کوچنی پاراګراف لیکم، لږ به یې متن کم ولیکم. لومړی اپشن چې دلته لرو هغه بولیټس دی. بولیټس نه تاسو کولی شئ چې خپل پاراګراف ته یو سټایل ورکئ، خصوصا د پاراګراف شروع ته دې ته بولیټس وایي. هر ځای کې چې تاسو یو انټر کاروئ خپل اتومات یو بولیټ اخلي ده. نو دلته دا پاراګراف بولیټ واخیستی، دلته کې دا بل پاراګراف. زه بیخي دا پاک کړم، له سره به یو موضوع ولیکم. راځو انزرټ ته له دې ځای نه یو ټکس باکس اخلو، دلته زه لیکنه لیکم په دې شکل. اوس دا کنټرول ای انتخاب کې ورشي، له دې ځای نه بولیټ ورکړئ. دا سټایلونه دي. هر پاراګراف ځان ته یو سمبول اخلي او دا سمبول د یو پاراګراف مکمل پاراګراف نمایندګي کوي. او هر ځای چې تاسو انټر کاروئ اتومات د یو بل بولیټ اخلي، انټر کاروئ بولیټ اخلي اتومات ډول. دا معمولا داسې موضوعاتو کې راځي چې که چیرې تاسو یو عنوان لرئ او عمومي هغه غواړئ تشریح ورکړئ، نو کولی شئ دا پاراګرافونه همداسې په کټګورۍ وویشئ او سمبول ورکړئ. دو ته بولیټس وایي. که غواړئ چې دا بیا همدا بولیټس یا د سمبولونه په نمبر تبدیل کړئ، څنګه بل اپشن نمبرینګ لرو، د دې نه بیا کولی شئ نمبر ورکړئ، یا د انګلیسي الفبا توري، کوچني توري، غټ توري، رومي عدد، نو دو سټایلونه ورته یو سټایل انتخاب کړئ. بله موضوع رایټ ټو لیفټ، ټو لیفټ ټو رایټ، ټو سنټر، دا موضوعګانې دي. انګلیش لیکئ هغه ژبې چې له چپ طرف نه ښي طرف ته لیکل کېږي، تاسو لیفټ انتخابوئ. کنټرول ایل یې شارټکټ دی. او که غواړئ چې دا متن سنټر یا مرکز ته یوسئ، بیا سنټر انتخابوئ. کنټرول ای یې شارټکټ. زه به بیخي دا پاکم، مثلا یو موضوع د کمپیوټر لیکم، که غواړئ چپ طرف ته انتقال کړئ، سنټر ته انتقال کړئ، یا ښي طرف ته انتقال کړئ. بله موضوع چې دا هغه به جسټیفای دی. جسټیفای منظم متن منظموي. څه رقم یې منظموي؟ دا به بیا هم زه متن ولیکم او دا به فعلا چپ ته انتقال کړو. ښي طرف ته مو وګورئ، دغه متنونه ښکته او پورته دي، مخته او شاته تللي. دغه نظم که غواړئ ترتیب کړئ، نو تاسو ورځئ جسټیفای، دا منظم جسټیفای کوئ. ټول په یو لاین او په یو قطار برابرېږي. که دا متن زه دومره کم هم کم، اوس دغه آخر لاین ته که وګورئ، ټول متنونه په یو لاین سره او په یو خط سره برابر دي. دو ته جسټیفای وایي. کنټرول جې یې شارټکټ دی. پورته بل موضوع لرو، د انډنټیشن موضوع ده. انډنټیشن متن انتقالوي، له ښي طرف ته انتقالوي، چپ طرف ته انتقالوي، یا که یو عنوان لرئ کولی شئ انتقال یې کړئ. لاندې چې راشئ بیا ډایرکشن دی. دا د انګلیش لپاره به لیفټ انتخابوئ او د پښتو دري لپاره به رایټ انتخابوئ. او دا به هم لیفټ وي، دا به هم لیفټ وي. بیا که چیرې تاسو میکس متنونه لیکئ، پښتو، دري او انګلیش ټول میکس لیکئ، بیا په لیکنه کې تاسو ته مشکل نه جوړوي. جهتونه به یو جهت انتخابوئ. که رایټ مو انتخابوئ، به دا اپشن هم ورته رایټ کړئ، دا به هم رایټ کړئ، دا به هم رایټ کړئ. په دې صورت کې بیا متن کولی شئ ډېر ساده متن ولیکئ، او که میکس متنونه لیکئ بیا تاسو ته مشکل نه جوړوي. راځم بلې موضوع ته. بله موضوع ټکسټ ډایرکشن دی. ټکسټ ډایرکشن هم د متن جهت دی. زه لیکم افغانستان، که غواړئ دې ته جهت ورکړئ، ټکسټ ډایرکشن ته ورځئ، په دې جهت سره وي، د بل جهت دی، د بل جهت دی. دغه ټکسټ باکس لږ سایز لوی کړئ، بیا تاسو ته ښکاري دا ډایرکشن دی، دا ډایرکشن ورکوي، په دې ډایرکشن دی. نو په کوم ډول غواړئ چې د ډایرکشن یا همغه جهت تنظیم او منظم کړئ. الاین ټکسټ چې دی، دا هم که ټکسټ باکس مو سایز لږ غټ کړئ، د ټکسټ باکس اندازه چې غټه وي تاسو ته دا اوس اتوماتیک دی بیرته کوچنی کېږي. دا که چیرې د ټکسټ باکس سایز غټ وي او تاسو پکې دا متن انتخابوئ، نو کولی شئ ورته میډل کړئ، د ټکسټ باکس منځ ته د خط یوسئ. د ټکسټ باکس زه ځینې یو سلاید راواخلم، داسې کې یو موضوع لیکم، دا که تاسو میډل کړئ، د ټکسټ باکس منځ ته دغه متن انتقالیږي، باټم لاندې او ټاپ پورته برخې ته. کانورټ سمارټ آرټ دی. کانورټ سمارټ آرټ که چیرې تاسو یو موضوع غواړئ، سمارټ آرټ موږ په ورډ پروګرام کې ویلی وو،
د یو تشکیلاتو جوړولو لپاره استفاده کېده، د یو شجرې د جوړولو لپاره استفاده کېده. او یا هم که چېرې کومه موضوع تاسو غوښتله په کټګوریو وویشئ بیا مو له دې نه کار اخیسته. دلته هم همداسې موضوع لیکئ، هر شی چې موضوع مو ولیکله که غواړئ چې د سمارټ آرټ یا مستقیم شکلو ته تبدیل کړئ له دې ځای نه ورته یو شکل انتخابوئ، کلیک کوئ پې، مستقیم هغه موضوع مو سمارټ آرټ یا شپ ته تبدیلیږي. بیا دا ځان ته مختلف سټایلونه لري، کولی شئ په مختلفو سټایلو یې وښیئ او جوړ یې کړئ، ترتیب یې کړئ. او بیا راځو هم ته بل آپشن شپ دی، شپونه دي مختلف، دا ډېر ساده آپشن دی، دا مو هم لوستی و په ورډ پروګرام کې. اوس به هم یو مرور پرې وکړم، خو د جزئیاتو لپاره بیا تاسو کوشش وکړئ چې د ورډ ویډیوګانې درسره وګورئ. دا شپونه او شکلونه دي، کولی شئ د بعضو ډیزاینونو لپاره کار ترې واخلئ او ارینجوئ یې، غواړئ دغه شپونه تنظیم کړئ. برینګ فرانټ او بیک او فارورډ او سنټ بیکورډ لري، یعنې شپونه شاته او مخته وړئ، له دو آپشنونو کار اخلئ، ګروپوئ یې سره یو ځای کوئ. زه نه غواړم دلته ټول جزئیات وړاندې کړم ځکه چې تاسو مجبور شئ تاسو د ورډ هم درسره وګورئ، نو ستاسو ته به ګټه دا وي چې هم به مو ورډ ورسره زده شي او هم به پاور پوینټ زده کړئ. نو هغه کسان که چېرې ورډ یې نه وي ویلی، نو زه ورته توصیه هم همدا لرم چې اول ورډ درسره ووایئ، ورډ ویډیوګانې ښه صحیح منظم درسره وګورئ، بیا کولی شئ چې پاور پوینټ ډېر ساده زده کړئ. او هغه څوک چې مستقیم پاور پوینټ ته راځي او پاور پوینټ زده کوي، بیا به ورته یو څه مشکله وي، نو دوی بیا هم مجبوره دي چې ورډ ځان سره وګوري. نو زه وایم چې اول ورډ زده کړئ، بیا تاسو ته پاور پوینټ ډېر ساده راځي. که څه هم پاور پوینټ د ډېرو کمو ورځو درس دی، خو زه هم په دغو درسو جریان کې غواړم چې دا درسونه نور هم اوږده کړم تر څو اکثریت آپشنونه جزئیات یې وړاندې کړم. نور دغه آپشنونه شپ فل دی، شپ آوټلاین، دا هم همدغه شپ چې تاسو کوم رسموئ له دې سره فعاله کېږي. شپ فل رنګ دی، د شپ لپاره رنګ ورکوئ. شپ آوټلاین بارډر دی یا د شاوخوا خط دی چې تاسو ورته رنګ ټاکئ. افیکټونه دي، پرسیټ ماډلونه ورکوئ، سیوری ورکوئ، شډو لري، ریفلیکشن دی، انعکاس. دا سټایلونه دي چې همدغه شپ ته ورکولی شئ. موضوع د فایند د کوم متن تاسو نه ورک وي یا ورک نه وي، غواړئ چې په یو متن کې یو مشخصه کلمه پیدا کړي، فایند ته ورځئ، په فایند باندې کلیک کوئ، نو تاسو ته هغه مشخصه کلمه یا لغت پیدا کوي. ریپلیس کوم نوم غواړئ چې د بل نوم پر ځای راولئ یا یو نوم لري کې پر ځای بل نوم راولئ، نو ریپلیس آپشن نه کار اخلي. او سلیکټ کې آپشنونه سلیکټ آل دي، هر څه چې په یو سلایډ کې وي ټول انتخابوي. سلیکټ آبجیکټ شپونه شکلونه انتخابوي. او په سلیکشن پین کې درته ښکاروي چې څومره شپونه ټکس باکسونه لرئ، هایډ ټول پټوئ، که شوال ټول ښکاره کوئ. نو دا هغه څه دي چې په سلیکشن پین کې وو. او دا په ټوله کې د هوم ټب دی، یعنې موږ مکمل هوم ټب همدومره آپشنونه پکې درلودل، اکثریت تکرار و، ساده ټب و. بل درس مو د انزرټ نه شروع کېږي، د انزرټ ټب بلخیره بله ورځ په یو بل ریکارډ کې تاسو ته ثبت کړم. په دې کې هم اکثریت آپشنونه تکرار دي، نو بیا هم وایم چې د تیرو درسونو یا ویډیو یې درسره وګورئ، خصوصا د ورډ پروګرام. نو چې دلته اکثرونه ګورئ انزرټ ته چې موږ راشو، شپ لرو، پکچر لرو، آیکنز دی، هغه آپشن دی چې دا ټول موږ لوستي وو په تیرو درسو کې. نو دا به درسره تاسو خپله تکرار کوئ، کوم ځای کې که مشکل و بیا هم کولی شئ موږ سره خپل مشکلات شریک کړئ. او بل ریکارډ کې به انشاءالله بیا موږ د انزرټ په اړه خبرې وکړو. مننه، دا و د نن ورځې درس.